نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم. ملګرو پښتنو لږه پښتو خو کول غواړي دا سترګې د حالاتو د کږې سمول غواړي اغیار چې په کلام به ترنه ګوډ کولی نشي دا سین که اباسین دی هم پې اور لګول غواړي. د ټولو نه مخکې زه د خپلواک پښتونستان غورځنګ ډېره زیاته مننه کوم چې په داسې حالاتو کې یو سیمینار هغه منعقد کو او هغې له یو عنوان ورکو چې د پښتنې خاورې وسایل او د هغې ناخبرتیا. زه به په دې باندې یو خبره وکړم. خبرې خو زما نه مخکې ډېرې وشوې انشاءالله، مشران هم ناست زه یو کشر یم، خو په دې یوه خبره کې به زه لږه ملګرتیا ونه کړم چې ناخبرتیا. زما په خیال باندې دا څومره په مجلس کې چې دا کسان ناست دا ټول له دې نه خبر دي. هغه مشرانو به ویل ښه پوهېږو خو نه پوهېږو، هغه خبره ده. د ډېر وخت نه زمونږ په دې عمر کې ډېر داسې سیمینارونه منعقد شو، ډېر داسې حالات هغه موږ ولیدل او ډېر به وینو، خو ملګرو زمونږ په دې ملک کې یو افسوس او یو ارمان موږ پښتانه دا کوو چې زمونږ د جړا او د فریاد ځای نشته دی. اوس زه نه پوهېږم چې په دې خپل ملک کې موږ چاته جړا او فریاد وکړو. وسایل خو د قبایلو او یا د پښتونستان هغه باندې ټول ملګري خبر دي، سوشل میډیا دا هر یو سړی دا ګوري چې زما په پښتونستان کې هغه څومره وسایل دي او څوک یې استعمالوي او څنګه استعمالوي. زه به د خپل باجوړ خبره وکړم چې زمونږ په باجوړ کې څومره وسایل دي، څومره معدنیات دي، خو د هغې باوجود د باجوړ خلکو د هغې نه هېڅ پیدا وانه اخیستله. او که پیدا ترې اخلي داسې خلک راغلي دي چې هغه څوک پیژني هم نه، او که په کوم ځای کې یو مشر راپاڅېدلی دی او هغې ته یې رکاوټ جوړ کړی دی، دغه مشر ته یې په کور کې یو خڼ پیدا کړی دی او په کور کې ورته لانجه جوړه کړې ده. هغه مشرانو به یو متل که وویل یو دوه مږې د یو بل سره چې کوم دی نو په جنګ شولې او پیشو رالی یو غړپ یې د تېر کو او ویې خوړلې. نو هغه حالات یې زمونږ څه شروع کړي دي او ورځ په ورځ باندې قبایل داسې حد ته رسېدلي دي. زه به راته خپل ځان وښیم، زما مشر ناست دی مولانا خانزیب صاحب، ما ته په دې لاره کې وایي چې مولوي صاحب چېرته یې؟ مال د کلي نه بار یم. لا خبره راته وکړله ویل چاره ته د یو ګزار څه چې کوم دی د کلي نه راوتی. زما دې په رب قسم چې د کور نه راوځو بچو ته وګورو مور راته جاړي بچی چېته مه ده. داسې حالاتو ته چې کوم دی زمونږ پښتانه رسېدلي دي او موږ په دې تمه یو چې 15 او 14 کاله چې کوم دی دا حالات په موږ وچلېدل او دې ته موږ تیار وو، موږ خپل کاروبارونه پرېښودل او هر څه چې کوم دی د لاسه لاړله، خو په دې تمه وو چې موږ ته به حالات سازګار شي، خو نن بیا یو وارې موږ ګورو هغه حالات دوباره په موږ باندې رال. نو اوس نه پوهېږم مشران ټول ناست دي چې د فریاد ځای هم نشته دی، چا ته وجاړو چا له لاړ شو، ولې دا خلک زمونږ سره کوي، څوک یې راسه کوي او زمونږ دا وسایل څوک استعمالوي. ګنې موږ دومره پښتانه سپک او بیکاره خلک هم نه یو که بار دنیا ته لاړ شي د پنجابي نه او د سندي نه او دغه رنګې د بل یو قوم نه ډېر قدر او عزت دا په بار دنیا کې دا د پښتون دی. موږ یو څو ملکونو ته تلي کتلي مې دي چې د پښتون کم قدر دی او کم محبت کې هغه انګریزان ولې نه دي، خو پښتون له چې کوم دی نو پاکستان کې ډېر قدر ورکوي. اوس په دې نه پوهېږم چې په دې خپل ملک کې ما ته ولې یو سړی چې کوم دی نو په بد نظر باندې ګوري. زما نه ورته څه مسله ده که د ټوپک وخت راغلی دی همدغه پښتون ورسره اخیستی دی او په باډرو باندې ولاړ دی او د دغه باډر او د دغه ملک حفاظت یې کړی دی. نو په دې باندې ناسته پکار ده، په دې باندې مشرانو له سوچ پکار دی چې موږ په دې خپل ملک ولې غلامان یو، موږ په دې خپل ملک خپل حق ولې نشو غوښتلی. او وسایل زمونږ ډېر ملګري زما خور چې کوم دی نو هغه ټول وسایل بیان کړله او د هغې د حل دپاره تګ
انشاءالله زما دا امید دی چې دا کم خپلواک پښتونستان غورځنګ دی موږ به د دې سره شانه به شانه ولاړې چې څه ټیم هم غواړي که شپه وي که ورځ وي که جاني مالي هر قسمه تعاون به زموږ ورسوي چې دیو په دې اوس وخت کې یو دا احساس راغیستی دی او هغه د یو علاقې او د بل علاقې نه د وزیرستان نه واله د باجوړه پورې او د دغه رنګې چې کوم دی نو د سوات نه واله د ټولو پښتنو علاقې نه خلک راغونډل او دلته یې راوستله انشاءالله العزیز موږ به د دې دپاره دعاګوی یو او هر قسمه جاني او مالي چې کوم دی نو تعاون به زموږ ورسوي او چې څه ټیمي او زه د نورو مشرانو ته او نوجوانانو ته هم دا وایم چې انشاءالله العزیز الله دې وکړي چې دغه غورځنګ مخ په وړاندې باندې لاړ شي الله دې وکړي چې دغه غورځنګ زموږ او ستاسو د پښتنو دپاره د کامیابۍ ذریعه جوړه شي وما علینا الا البلاغ